أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا او یاد کی هغه وخت کله چې واخیستله مونږه میثاق بني اسرائیل مضبوطه وعده د بني اسرائیلونه لا تعبدون چې تاسو عبادت نه کوئ، یعنی تاسو به عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله عز وجل، وبالوالدین احسانا او د مور او پلار سره به تاسو احسان کوئ، وذي القربى او د خپلوانو سره، والیتامى او د یتیمانو سره، والمساکین او د مسکینانو سره، وقولوا او تاسو وایه للناس خلقو ته حسنا ښایسته خبرې، واقیموا الصلاة او تاسو په صحیح طریقې باندې ادا کوئ منځ، وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات، ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړاوه اعراض مو وکړ د دغه عهد او دغه میثاقنا، الا قلیلا منکم مگر ډېرو لږو کسانو ستاسو نه چې هغه په دې عهد او پیمان باندې پاتې شول، لکه عبدالله ابن سلام او دغه امثال، وانتم معرضون او تاسو همیشه دپاره اعراض کوونکي یاستئ. واذ اخذنا او یاد کی هغه وخت کله چې واخیستله مونږه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه، لا تسفکون چې تاسو به نه تویویه دماءکم وینې خپلې، په خپل منځ کې به یو د بل وینې په ناحقه باندې نه توکوئ، ولا تخرجون او تاسې به نه باسئ انفسکم خپل ځانونه من دیارکم د خپلو کورونو نه، یعنې تاسې به د خپلې عقیدې والا مؤمنان د خپلو کورونو نه باسئ چې هغه داسې دي لکه ستاسې د خپلو ځانو په شان، ثم اقررتم بیا تاسې په دې باندې اقرار وکړه، وانتم تشهدون او تاسو د دې خبرې ګواهي کوئ چې ستاسې په کتاب کې دغه پیمان او دغه میثاق ذکر و او الله ستاسې نه دا وعده اخیستې وه، ثم انتم بیا تاسو هؤلاء دغو ذلیلو خلکو، یا هؤلاء بیا تاسې هغه خلک یاستئ تقتلون انفسکم چې تاسو وژل خپل ځانونه، یعنی خپل د عقیدې ورونه تاسې وژل چې هغه داسې ولکه ستاسې د خپلو ځانو په شان، وتخرجون او تاسو ویستله فریقا منکم یوه ډله ستاسو نه من دیارهم د هغوی د کورونو نه، تظاهرون علیهم چې تاسو مرسته او مدد کاوه ملاتړم کاوه، علیهم د هغوی په مقابل کې د ظالمانو ملاتړم کاوه، بالاثم په ګناه سره، والعدوان او په ظلم سره، وان یأتوکم او که رابغلل تاسې ته دغه ستاسې د عقیدې ورونه اسارا بندیان، که د بندیانو په شکل کې به تاسې ته راغله، تفادوهم نو تاسې به د هغو د خلاصېدو دپاره فدیه ورکوله، یعنې صرف د الله تعالی په دې یو حکم باندې تاسې عمل کوو، د هغو د خلاصېدو دپاره به تاسې مال ورکوو، هغه به ازادول، وهو محرم علیکم اخراجهم، وهو او خبره دا ده شان د خبرې دا ده محرم علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې اخراجهم ویستل د هغوی د کورونو نه او قتلول د هغوی او د هغوی په مقابل کې د ظالمانو ملاتړ کول، افتؤمنون ببعض الکتاب نو تاسې صرف د الله تعالی په دې یو حکم باندې عمل وکړه چې د بندیانو مقابل کې فدیه ورکول، بندیانو خلاصول، او دا نور مواثیق تاسې نقض کړه، د قتل خبره، د کورونو نه د ایستلو خبره او د ظالمانو ملاتړ دام کول، افتؤمنون ببعض الکتاب آیا نو تاسو ایمان راوړئ ببعض الکتاب په یوه حصه د کتاب د الله تعالی باندې چې تاسې د بندیانو مقابل کې فدیه ورکوله، د الله په دې حکم باندې عمل کوو، وتکفرون ببعض او تاسو کفر کوئ
د الله د کتاب په یو بله حصه باندې الله تاسې د قتل نه منع کړي وای، تاسې قتل کوو. الله تاسې د دې نه منع کړي وای چې تاسې به خپل ورونه د کورونه نه باسئ، تاسې دا کار کوو. الله د دې نه منع کړي وای چې تاسې به د ظالمانو ملاتړ نه کوئ، دا کار هم کوو. فما جزاء من يفعل ذلك، فما جزاء نو نه د جزا من د هغه چا یفعل ذلك چې کوي داسې کار چې د الله تعالی په ځینې کتاب باندې ایمان راوړي چې کومې د طبیعت برابري او کومې چې د طبیعت برابر نه وي هغه باندې کفر کوي. منکم ستاسو نه د هغه جزا نه ده الا خزي مگر ذلت و رسوایي او شرمندګي ده فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې، د دنیا په ژوند کې. و یوم القیامت او د قیامت په ورځ به یردون راګرځول کېږي الى اشد العذاب سخترین عذاب ته. وما الله بغافل او نه دی الله تعالی نه خبره عما تعملون د هغو کارونو نه چې تاسې کوئ. دا چې الله تاسې ته عذاب نه درکوي، تاسې په دې باندې فکر ونه کوئ چې الله ستاسې نه خبره دی. الله ستاسې په هر څه خبر دی او تاسې ته به الله تعالی ستاسې د اعمالو جزا درکوي. اولئک دا قسم خلق الذین هغه کسانان دي اشتروا چې اخستی ده او غوره کړي ده الحیات الدنیا زندګانی د دنیا ژوند یې غوره کړی دی بالآخرت په بدل د آخرت کې، خپل آخرت یې خراب کړی، د آخرت په مقابل کې دنیا جوړه کړې. فلا یخفف عنهم نو نه به شي سپکېدلی د دوی نه العذاب عذاب د الله تعالی ولا هم ینصرون او نه به د هغوی سره د چا د خوا نه مدد کېدلی شي چې څوک په زور د الله د عذاب خلاص کړي. ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات. وخفینا من بعده بالرسل وروسته اوس دا خبره الله ذکر کوي چې تاسې کې الله ډېر پیغمبران رالیږلي وو، نو د دې تقاضا خو دا وه چې تاسې په هدایت باندې شوي وای چې الله دومره پیغمبران تاسې کې راولېږل، لیکن بیا هم تاسې سرکشه وای. ولقد آتینا او یقینا ورکړی و موږ موسی الکتاب موسی علیه السلام ته کتاب. وخفینا او پرله پسې ما رالیږلي وو من بعده وروسته د موسی علیه السلام نه بالرسل ډېر پیغمبران چې اول پیغمبر موسی علیه السلام او آخري پیغمبر عیسی علیه السلام. وآتینا او ورکړي و موږ عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې. وأیدناه او تایید کړی و موږ د عیسی علیه السلام، مضبوط کړی و موږ هغه بروح القدس په هغه پاک روح سره چې جبریل علیه السلام دی، چې جبریل علیه السلام به د هغه حفاظت کوو. افکلما جاءکم ایا نو هر کله چې به راغی تاسو ته رسول د الله یو پیغمبر په دې پیغمبرانو کې چې ذکر شو بما په هغه احکامو سره لا تهوى انفسکم چې نه به خوښول ستاسو ځانونو ستاسې نفسونو، چې نه به خوښول ستاسو نفسونو. استکبرتم نو تاسې به د هغو د منلو نه به تاسې تکبر وکړه. ففریقا کذبتم نو یوه ډله د دې پیغمبرانو نه کذبتم تاسې د هغې تکذیب وکړه، تاسې هغو ته دروغ نسبت وکړه. وفریقا تقتلون او یوه بله ډله د پیغمبرانو تاسې وژل، لکه یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام یې قتل کړي وو، او د عیسی علیه السلام د قتل اراده یې کړې وه، او د محمد رسول الله د قتل اراده یې هم کړې وه او کوشش هم کړی و. وقالو قلوبنا غلف وقالو او وایي دا یهود قلوبنا غلف زړونه زمونږه غلف دا په پردو کې دي، نو ستا خبرې نه ورته رسېږي، ستا په خبرو موږ نه پوهېږو. یا قلوبنا غلف په یو قرائت کې دي، او وایي دوی چې زمونږ زړونه غلف دا د علم نه ډک لوښي دي، نو ستا خبرو ته زموږ ضرورت نشته دی، موږ خپله پوهېږو. الله فرمایي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه. فقلیلا ما یؤمنون نو ډېر لږ دوی ایمان راوړي، یوازې هغه خبرې مني چې هغه د دوی د خواهشاتو مطابق خبرې دي. یا فقلیلا ما یؤمنون نو ډېر لږ کسان د دوی نه ایمان راوړي، لکه عبدالله ابن سلام او د هغه امثال. ولما جاءهم کتاب من عند الله ولما جاءهم او هر کله چې راغی دوی ته
کتاب من عند الله، کتاب د الله د طرفنا چې قرآن کریم دی. مصدق لما معهم، داسې کتاب چې تصدیق کوونکی دی او تایید کوونکی دی لما معهم د هغه کتابونو سره چې دوی سره وو. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا او ودوی من قبل مخکې د نازلېدلو د قرآن کریم نه، مخکې د راتللو د محمد رسول الله د قرآن کریم نه، یستفتحون چې طلب د مدد کاو، على الذين كفروا طلب د فتح کاو، فتح غوښتله د الله تعالی نه، على الذين كفروا د هغو کسانانو په مقابل کې چې کافران دي. دا دعاګانې به کولې چې الله تعالی آخري پیغمبر راولېږي چې موږ د آخري پیغمبر په ملګرتیا کې جهادونه وکړو او د مشرکانو په مقابل کې غالب شو. فلما جاءهم، نو هر کله چې راغی دوی ته ما عرفو هغه پیغمبر چې دوی پیژانده، کفرو به کفر یې وکړه په هغه باندې. فلعنة الله، نو لعنت د الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې، یا لعنت د الله تعالی دی په داسې کافرانو باندې چې حق پیژانده او د حق نه انکار وکړه. بئس ما اشتروا به انفسهم، الله فرمایي بئس ما ډېر بد دی هغه شی اشتروا به چې خرڅ کړي دي دوی به د هغه مقابل کې انفسهم خپل ځانونه، د خپل ځانونو د آخرت کومې حصې چې دي د جنت حصه یې خرڅه کړې ده. هغه څه شی دی؟ ای یکفروا بما انزل الله، دا چې کفر کوي بما انزل الله په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی. ولې کفر کوي؟ د کفر وجه څه ده؟ بغیا د حسد د وجه نه، د عناد د وجه نه. او حسد ولې کوي؟ ان ينزل الله د دې وجه نه چې نازلوي الله تعالی من فضله خپل فضل یعنی وحي على من یشاء په هغه چا باندې چې غواړي الله تعالی من عباده د خپلو بندګانو نه. د دې وجه نه حسد کوي چې دا د پیغمبرۍ سلسله د بني اسرائیلو نه بني اسماعیلو ته ولې انتقال شو، نو د حسد د وجه نه کفر کوي. او د دې کفر مقابل کې د خپلو ځانونو حصې په آخرت کې چې کومې حصې دي د جنت حصې هغه یې خرڅې کړي دي. فباءوا، نو ګرفتاره شول دوی بغضب د الله تعالی په غضب باندې، ځکه په محمد رسول الله باندې کفر وکړه. علی غضب د غضب د پاسه چې مخکې په عیسی علیه السلام باندې کفر کړی و. وللکافرین او د داسې کافرانو دپاره او د عامو کافرانو دپاره عذاب مهین، عذاب د سپکونکی او ذلیلونکی عذاب. واذا قیل لهم او کله چې وویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ تاسو بما انزل الله په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی، قالو وایي دوی نؤمنو موږ ایمان راوړو بما انزل علینا یوازې په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی په موږ باندې، موږ یوازې خپل کتاب منو، نور کتابونه نه منو. الله د دوی حسد ذکر کوي، د دوی هغه عناد ذکر کوي چې دومره معاند بدبخته خلک دي چې د الله په کتابونو کې فرق کوي. ویکفرون بما وراءه او کفر کوي دوی بما وراءه په هغه کتابونو باندې چې هغه ما سوا د دوی د کتاب نه دي، د خپل کتاب نه بغیر د الله نور کتابونه نه مني. وهو الحق مصدقا لما معهم په داسې حال کې چې دغه نور کتابونه حق دي او داسې خبرې نه کوي چې د دوی د کتاب په خلاف باندې. مصدقا لما معهم په داسې حال کې چې تصدیق کوونکي دي دا بل کتاب، دا تصدیق کوونکی دی لما معهم د هغه کتابونو چې دوی سره وو، ځکه د الله ټول کتابونه د الله توحید ته دعوت کوي. قل فلم تقتلون انبیاء الله په دې آیت کې د وروسته آیتونو کې الله دا خبره ذکر کوي چې ګوره حتی ستاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان نه و، که ستاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان و د الله پیغمبرانو ولې قتل کول، کومو پیغمبرانو چې دا کتاب تاسې ته بیانوه. قل ورته وفرمایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلم تقتلون نو تاسو ولې وژل انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان وای، که ستاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان وای نو هغه پیغمبران چې تاسو ته ستاسې خپل کتاب بیانوه هغه تاسو ولې قتل کول، تورات چې بیانوه. ولقد جاءکم موسی بالبینات او یقینا راغلی و تاسې ته موسی علیه السلام بالبینات په ښکاره معجزو باندې. ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسې خوسی
په الوهیت او په خدایي سره من بعده وروسته د تللو د موسی علیه السلام نه کوهي تور ته وانتم ظالمون او تاسې ظالمان ویا تاسې د الله په شان کې لوی ظلم وکړه شرک مو نو که تاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان وای نو تاسې شرک کوو وإذ أخذنا ميثاقكم او کله چې واخیستله موږ مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا او راپورته م که موږ فوقکم ستاسې د سرونو د پاسه الطور غر خذوا ما آتیناکم او ما تاسو ته وویلې خذوا ما آتیناکم ونیسئ تاسو ما آتیناکم هغه کتاب چې درکړی دی موږ تاسو ته بقوة په پوره کوشش سره واسمعوا او تاسو د الله خبرې واورئ او یې منئ قالوا سمعنا وعصینا نو دوی وویلې سمعنا الله ته یې وویلې چې موږ ستا خبرې واورېدې وعصینا او نافرماني کوو او نافرماني مو وکړه په ژبه یې ویلې چې موږ ستا خبرې واورېدلې منو او په زړه کې دا خبره وه چې نافرماني کوو نه منو واشربوا في قلوبهم واشربوا او خلط شوی و او ننوتی و رګ رګ ته ننوتی و فی قلوبهم د دوی په زړونو کې العجله د خوسي محبت د دوی د زړه رګ رګ ته ننوتلی و بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم قل ورته وفرمایه ای نبي صلی الله علیه وسلم بئس ما یأمرکم بئس ما ډېر بد دی هغه شی یأمرکم چې امر کوي تاسو ته به په هغه باندې ایمانکم ستاسې ایمان که ستاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان وای نو ایمان خو انسان ته په شرک باندې امر نه کوي دا څنګه ایمان دی چې تاسو ته د شرک اجازه درکوي ان کنتم مؤمنین که تاسو یې مؤمنان قل ورته وفرمایه ای نبي صلی الله علیه وسلم ان کانت لکم الدار الاخرة که چېرته یي ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت چې مراد جنت دی عند الله په نزد الله تعالی باندې خالصتا خالص چې یوازې ستاسې دپاره به وي لکه تاسې دا دعوه کوئ چې جنت ته به زموږ نه بغیر بل څوک نه ځي نو که د جنت یوازې ستاسې دپاره وي خالصتا خالص من دون الناس ما سوا د نورو خلکو نه فتمنوا الموت نو تاسې تمنا د مرګ وکړئ تاسې د الله نه ځان دپاره مرګ وغواړئ دې لپاره چې تاسې جنت ته داخل شئ یا فتمنوا الموت تاسې مرګ وغواړئ د هغه چا لپاره چې هغه دروغجن انسانان دي راځي مباهله وکړو د هغه چا لپاره د مرګ دعاګانې وکړو چې څوک باطله باندې روان دي ان کنتم صادق که تاسې ځان په حق بولئ ان کنتم صادقین که تاسو په دې خبرې کې رښتونی یاستئ چې تاسې په حق یاست او جنت یوازې ستاسو لپاره دی الله فرمایي چې ولن یتمنوه او هیڅ کله دوی ارزو نه کوي د مرګ ابدا هیڅ کله هیڅ وخت کې دوی د مرګ ارزو نه کوي بما قدمت ایدیهم په سبب د هغو بدو اعمالو باندې قدمت ایدیهم چې مخکې لېږلي دي لاسونو د دوی ځکه دوی ته خپل ځان معلوم دی چې موږ د الله بدبخته بندګان یو کوم ګناهونه چې دوی کړي هغه دوی ته معلوم دي نو دوی هیڅ کله د مرګ تمنا نه کوي والله علیم بالظالمین او الله تعالی ډېر ښه عالم دی په حالت د دې ظالمانو باندې الله دوی ښه پېژني ولتجدنهم احرص الناس على حیات یوه وجه خدا ده چې دوی مرګ نه غواړي ځکه دوی بد عمله دي دوی ته خپل اعمال معلوم دي او بله وجه چې مرګ نه غواړي او مرګ نه خوښوي ځکه دوی د دنیا د ژوند حرص زیات دی ولتجدنهم او خامخا ته به بیا مومي دوی لره ته به پیدا کړي دوی لره احرص الناس ډېر حریص د انسانانو نه على حیات په ژوند د دنیا باندې د دنیا په ژوند باندې دوی د ټولو انسانانو په نسبت باندې ډېر حریص دي ومن الذین اشرکوا او حتی د هغه کسانانو نه چې هغه مشرکان دي هغه مشرکان چې هغه په آخرت باندې هېڅ عقیده هم نه لري د دوی حرص د دنیا د ژوند د هغو نه هم زیات دی یود احدهم یود خوښوي احدهم یو کس د دوی نه لو یعمرو دا چې عمر ورکړلی شي ده ته 1000 سنة زر کاله وما هو او نه دی دی بمزحزحه د ځان لرې کوونکی او خلاصونکی من العذاب د الله تعالی د عذاب نه
ان يعمر دا چې دومره عمر د ته ورکړی شي که دا 1000 کاله عمر ورته الله ورکړي بیا هم د الله د عذاب ځان نشي بچ کولی یا وما هو او نه دی دغه 1000 کاله دغه عمر بمزحزحه خلاصونکی او لرې کوونکی د من العذاب د الله تعالی د عذاب نه ان يعمر دا چې د 1000 کاله عمر د ته ورکړی شي والله بصیر بما يعملون او الله تعالی چې دی ډېر ښه لیدونکی دی بما يعملون په هغه کارونو باندې چې دوی کوي الله تعالی ته د دوی کارونه اعمال ډېر ښه معلوم دي الله فرمایي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله په دې دوه آیتونو کې الله تعالی د بني اسرائیلو نور خباستونه ذکر کوي الله تعالی دوه قسمه مواثیق ذکر کوي چې الله تعالی دغه دوه قسمه وعدې د هغو نه اخیستې وي او دغه دواړه قسمه وعدې د الله تعالی سره نقض کړي په دې اول آیت کې الله تعالی دوه قسمه وعدې ذکر کوي خلاصه یې دا ده چې تاسې به د الله تعالی حق ادا کوئ او تاسې به د الله تعالی د بندګانو حق ادا کوئ نو دغه وعدې الله ځینې اخیستې وي او دا وعدې د الله سره ماتې کړي او په وروسته آیت کې الله تعالی هغه وعدې ذکر کوي چې د هغو تعلق د مظالمو سره دی چې تاسې به د الله تعالی په مخلوقاتو باندې د الله په بندګانو به تاسې ظلم نه کوئ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل او کله چې واخیستله موږ مضبوطه وعده د بني اسرائیلو نه لا تعبدون چې تاسو عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله تعالی لا تعبدون دا نفي ده په معنا د نهي باندې په دې کې ډېر زیات تاکید پکې لا تعبدون چې تاسې به عبادت نه کوئ الا الله مگر د الله تعالی یوازې د الله بندګي به کوئ شرک به نه کوئ دا خو د الله تعالی حق شو تاسې به د الله حق ادا کوئ وبالوالدین احسانا او د مور و پلار سره به تاسې احسان کوئ واحسنوا بالوالدین احسانا او احسان وکړئ تاسې د مور و پلار سره احسانا احسان کول د مور و پلار سره احسان همیشه دپاره قرآن کریم کې الله تعالی چې کله خپل حق ذکر کوي نو الله تعالی د خپل حق په څنګ کې د مور و پلار حق هم ذکر کوي په سورة لقمان کې الله فرمایي ان اشکر لی ولوالدیک زما شکر ادا کا ولوالدیک او د خپل مور و پلار شکر ادا کا د دې وجه دا ده چې د انسان سره د ټولو نه زیات غټ محسن د انسانانو الله سبحانه وتعالی دی د هر چا نه زیات احسانات چې د انسانانو سره کړي دي الله تعالی کړي دي وما بكم من نعمة فمن الله په تاسې باندې چې څومره نعمتونه شوي دي دا د الله د طرف نه دي او د هغه نه وروسته په دې مخلوقاتو کې د ټولو نه غټ احسانات چې د انسان سره کوي د مور پلار یې کوي او کفران د نعمت د الله تعالی په نسبت باندې دا عظیمه ګناه ده د دې وجه نه شرک ولې غټه ګناه ده حدیث کې راغلی دي ان تجعل لله ندا عبد الله بن مسعود فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې د الله په نسبت باندې کومه ګناه ډیره غټه ګناه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلقك دا چې ته د الله تعالی سره شریک مقرر کړي سره دې نه چې ته الله پیدا کړی ستا پیدا کوونکی ذات الله دی تا ته نعمتونه الله درکړي د الله په ځمکه باندې اوسېږي د الله د اسمان د لاندې اوسېږي د الله روزي خوري چې څومره نعمتونه در باندې کړي الله کړي او ته عبادت د بل چا کوي نو دا د الله د نعمت کفرانو ناشکري ده نو همدقسې په عالم د اسبابو کې د ټولو نه غټ احسان چې د انسان سره کړی د مور پلار د دې وجه نه همیشه دپاره قرآن کریم کې چې کله الله خپل حق ذکر کوي ورپسې وایي چې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا او ستا رب دا فیصله کړې ده او د دې خبرې امر کړی دی الله تعبدوا الا الله الله تعبدوا الا اياه چې تاسې به د الله نه بغیر د بل چا عبادت نه کوئ وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره به احسان کوئ بیا د مور پلار سره احسان کول دا په ژوند کې هم احسان ورسره فرض دی او د هغو سره پس د مرګ احسان هم فرض دی په ژوند کې د مور پلار سره احسان دا دی د ټولو نه لوی احسان دا دی که د چا مور پلار مشرکان وي چې هغو ته د توحید دعوت ورکړي صحیح دین طرف ته دعوت کړي صحیح عقیدې ته دعوت کړي او بل دا دی چې د هغو خدمت به انسان کوي د مور پلار خدمت دا په اولاد باندې فرض دی بله دا دی چې په هغو باندې به انفاق کوي د خپل وس مطابق چې الله تعالی څومره وس درکړی دی په هغو باندې به خرچه کوي بله دا ده چې د مور پلار اطاعت به کوي د هغو خبره به مني البته که په ګناه باندې درته امر کوو نو بیا به خبره نه مني ځکه لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق
د الله تعالی په نافرمانی کې د خالق په نافرمانی کې د مخلوق اطاعت نشته دی. او الله قرآن کریم کې په سورة لقمان کې دا خبره ذکر کړې وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. که دوی تا باندې زور کوي چې ته د الله سره داسې یو څوک شریک مقرر کړي ما ليس لك به علم چې ستا سره په هغه باندې علم نشته، دلیل یې نشته دی، هیڅ شریک دلیل نشته دی الله سره چې د الله سره څوک شریک نو فلا تطعهما. نو په شرک کې به د هغو خبره مه منه، په نافرمانۍ کې خبره مه منه د الله په نافرمانۍ کې. لیکن د دنیا په که مشرک هم الله فرمایي وصاحبهما فی الدنیا معروفا، په دنیا کې به د هغو سره احسان کوي. الله فرمایي نو بله دا ده چې اطاعت به کوي، خو په دې شرط باندې چې په منکر باندې په ناروا باندې درته امر ونه کړي. بله دا ده چې د هغو په مقابل کې به د ادب تعامل کوي، نرمي به ورسره کوي. د هغو مقابل کې به انسان عاجزي کوي، تواضع به کوي، او داسې کار به نه کوي چې هغه د مور و پلار د ازوردګۍ او د هغو د خفګان سبب شي. لکه الله تعالی په سورة بني اسرائیل کې دا خبره ذکر کړې ده اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. الله فرمایي که ستا په ژوند کې په دې مور و پلار کې یو د دوی نه یا دواړه د دوی نه که دا بوډاتوب ته ورسېږي، بوډاګان شي، الله فرمایي نو فلا تقل لهما اف. نو د اف کلمه هغو ته مه استعمالوه، داسې کلمه هغو ته مه استعمالوه چې په هغو باندې کلمه باندې هغوی خفه کېږي. ولا تنهرهما او مې رټه. وقل لهما قولا کریما او وینا کوه هغو ته قولا کریما، نرمه وینا، ښایسته وینا، هغو سره به همیشه نرمي کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة او وغوړوه د هغوی دپاره، ښکته که د هغوی دپاره جناح الذل وزرې د ذلت من الرحمة دپاره د رحمت او د شفقت په هغوی باندې، په هغوی باندې به د شفقت وزرې غوړوي او د هغوی مقابل کې به تواضع او عاجزي کوي، د مور پلار مقابل کې به عاجزي به کوي. الله فرمایي او الله تعالی په د هغو باره کې د دعاګانو امر کړی دی وقل رب ارحمهما کما ربیاني صغیرا. او ووایي چې الله تعالی په دوی باندې رحم وکړي لکه په ماشومتوب کې چې زما تربیت کړی نو الله په دوی باندې ته رحم وکړي. د هېچ چا دپاره دعا فرض نه ده، لیکن د مور پلار دپاره دعا فرض ده. او پس د مرګه د مور پلار سره احسان دا دی که هغوی کوم وصیت کړی نو د هغو وصیت به نافظوي، د هغو دپاره به دعاګانې کېږي، د هغو دپاره به د الله تعالی نه د مغفرت دعاګانې کوي او عامې دعاګانې به ورته کوي. بله دا ده چې د هغو د وجې نه چې ستا د چا سره خپلولي هغه خپلولي به نه خطه کوي. د هغو چې کوم دوستان دي د هغو د دوستانو سره به پالنه کوي. لکه حدیث کې راغلی دي د ټولو نه غټ احسان د مور پلار سره دا دی بر رجل اهل ود ابيه، چې د چا د پلار د چا سره تعلقات و دوستانه وه نو د هغه دوستانو سره تعلق ساتل دا د هغه سره غټ احسان دی. که په هغه باندې قرضونه یې د هغه قرضونه ادا کول، حتی که په هغه باندې حج عبادات پاتې د هغو د طرفه عبادات ادا کول. لکه حدیثو کې د حج ذکر راغلی دی، د روژې ذکر هم راغلی دی. عبدالله ابن عباس فرمایي چې یو کس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی، یو روایت کې راغلی چې یو ښځه راغله، بلکې راغلی چې یو سړی راغی وایي زما مور وفات شوې ده، روژه ورباندې پاتې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د هغو د طرفه روژه ونیسه او د روژې فدیه هم راغلی ده چې فدیه ورکړي. نو دا د مور پلار سره پس د مرګ احسان دی، د هغو د طرفه صدقه ورکول. لکه د سعد بن عباده په حدیث کې راغلی دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې غواړم چې مور د طرفه صدقه ورکړم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې د هغې د طرفه یو کوهي وڅا وکنه. د هغو د قبر زیارت کول دا د پس د مرګه د هغو سره احسان دی. وذي القربا او د خپلوانو سره احسان وکړه. د خپلوانو سره احسان هم دغه دی چې د هغو سره خپلولي پالل، د هغو سره تعلقات ساتل، په هغو باندې د خپل وس مطابق خرچه کول که غریبانو، د هغو خدمت کول. والیتاما دا خو خپلوان شول. اوس الله د ضعیفانو حالت ذکر کوي، په انسانانو کې چې کوم کمزوري انسانان دي د هغو سره به احسان کوئ. والیتاما او د یتیمانو سره احسان وکړه چې دا ماشومان دي مور پلار یې د لاسه ورکړی دی. یتیم هغه چاته ویل کېږي من فقد اباهو، په انسانانو کې یتیم هغه چاته ویل کېږي من فقد اباهو، څوک چې پلار د لاسه ورکړي او ماشوم یې بلوغ ته نه یې رسېدلی. او په حیواناتو کې یتیم هغه دی من فقد امه چې مور یې وفات شي. والمساکین او د مسکینانو سره به احسان کوئ، د فقراو او د مساکینو سره به احسان کوئ.
وقولوا للناس حسنا او دغه امر مونږ ته هم دی دا وعدې الله تعالی د هغو نه اخیستې وي الله په قرآن کې دا ذکر کړي دي دغه وعدې دا زموږ د دې امت نه هم الله تعالی اخیستې دي وقولوا للناس او تاسې وایه خلکو ته حسنا ښایسته خبرې نرمې خبرې د خلکو سره ښایسته تعامل کوئ په ښه انداز کې د خلکو سره خبرې کوئ د دې مقصد دا نه ده چې د خلکو هرې خبرې ته به ته ښه وایې که خلک ناروا خبرې هم کوي باطلې خبرې هم کوي ته په باطل کې هم د هغو طرفداري کوي نه هغه خبرې چې قرآن او حدیث سره موافق خبرې دي واقیموا الصلاة او تاسې پابندي کوئ د مانځه او په صحیح طریقې باندې مونځ کوئ وآتوا الزکاة او ورکوئ زکات ثم تولیتم خلاصه دا شوله چې په دې مواثیقو کې الله تعالی دوه قسمه مواثیق ذکر کړه یو هغه مواثیق چې د هغو تعلق د حقوق الله سره و او بل هغه مواثیق دي چې د هغو تعلق د حقوق العباد سره و نو دا دواړه قسمه مواثیق الله ستاسو نه اخیستي وو ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو د دغو مواثیقو نه د دغو وعدو نه الا قلیلا منکم مگر ډېر لږ ستاسو نه په دې میثاق باندې کلک پاتې شو لکه عبدالله ابن سلام رضی الله عنه او د هغه امثال وانتم معرضون او تاسې همیشه دپاره عادت هم دا دی وانتم معرضون چې تاسې همیشه دپاره اعراض کوونکي یاستئ واذ اخذنا میثاقکم لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم من دیارکم په دې دو آیتونو کې الله تعالی دویم قسم مواثیق ذکر کوي په اول آیت کې الله تعالی مواثیق ذکر کوي او په دې بل آیت کې الله دا خبره ذکر کوي چې دا میثاق هم تاسې مات کړه د دې مواثیقو تعلق د دفع د ظلم سره دی چې تاسې به د الله په بندګانو باندې ظلم نه کوئ تاسې به په ناحقه باندې څوک نه قتل کوئ تاسې به په یو څوک دې ته نه مجبوره کوئ چې هغه د کور نه وباسئ یو څوک به د کورونه نه باسئ او تاسې به په باطل او په ګناه کې او په ظلم کې د ظالم په څنګ کې نه درېږئ د یو چا په مقابل کې به تاسې د ظالم سره نه درېږئ او بل الله ځینې دا پیمان اخیستی او که په تاسې کې یو څوک بندي کېږي نو تاسې به د هغه دپاره چنده کوئ پیسې به راټولوئ تاسې به هغه بندي خلاصوئ او دغه مواثیق الله زموږ نه اخیستي دي واذ اخذنا میثاقکم او کله چې واخیستله ما ستاسو نه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه لا تسفکون چې تاسو به نه تویوئ دماءکم وینې خپلې وینې دا معنه چې تاسې به د خپلو د عقیدې د ورونو وینې نه توکوئ کوم کسان چې ستاسې په عقیده باندې هغه داسې دي لکه ستاسې خپلې وینې د هغو وینه به داسې ګڼئ لکه خپله وینه د هغو ژوند به داسې ګڼئ لکه خپل ژوند لکه یو څوک چې دا نه غواړي چې د هغه وینه دې توشي نو تاسې به د خپل مسلمان ورور وینه هم نه توکوئ دماءکم الله وویلې ځکه د هغه ځان داسې دی لکه ستا ځان نو د هغه قتل کول داسې دي لکه تا چې خپل ځان قتل کړی لا تسفکون دماءکم تاسې به نه تویوئ وینې خپلې یعنې په خپل منځ کې یو د بل وینې به نه توکوئ ولا تخرجون انفسکم او تاسې به نه باسئ انفسکم خپل ځانونه من دیارکم د خپلو کورونو نه خپل ځانونه څه معنه یعنې خپل ورونه هغه ورونه چې هغه ستاسې د عقیدې ورونه دي چې هغه داسې دي لکه ستاسې په شان که تاسې هغه د کورونه باسئ نو دا داسې وګڼئ لکه خپل ځان چې تاسې د کورونه باسئ لکه تاسې چې یو څوک د کوره باسي نو تاسې به هغوی د کورونه نه باسئ او بل دا الله ورته ویلي و چې تاسې به په ظلم کې او په ګناه کې د چا تعاون نه کوئ ثم اقررتم بیا تاسې په دغه وعدو باندې اقرار وکړه وانتم تشهدون او تاسې د دې خبرې ګواهي کوئ او په دې خبره تاسې خبر یاستئ چې الله ستاسې نه په تورات کې دا وعدې اخیستې وي ثم انتم هؤلاء اوس دلته الله تعالی په دې آیتونو کې دې آیت کې الله تعالی د دوی نقض عهد ذکر کوي چې دغه وعدې هم د الله تعالی سره ماتې کړي او د دې آیتونو تعلق د خاص واقعي سره دی په مدینه منوره کې د یهودو 3 ډلې اوسېدلې بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظه او 2 ډلې د مشرکانو اوسېدلې 2 قبیلې اوس او خزرج او د اوس او د خزرج په منځ کې به همیشه دپاره جنګونه به کېدل پخوانۍ دښمنیګانې وې د ډېرې زمانې دښمنیګانې وې نو همیشه به د دوی په منځ کې جنګونه کېدل بیا دغه یهود چې کوم بنو قینقاع او بنو نذیر دا د خزرجانو ملګري وو د هغو سره یو قسم تحالف او ملګرتیا یې وه که تاسې باندې څوک حمله کوي نو موږ به ستاسې دفاع کوو او که موږ باندې څوک حمله کوي تاسې به زموږ سره درېږئ او بنو قریظه چې و دا د اوسیانو ملګري وو
نو کله چې به د اوس او د خزرج په منځ کې جنگونه کېدل نو بنو قینقاع او بنو نذیر به د خزرج په څنګ کې درېدل او بنو قریظه به د اوسیانو په څنګ کې درېدل. نو خامخا چې کله به د خزرج او د اوس منځ کې جنگونه کېدل بنو قینقاع او بنو نذیر به د خزرج په څنګ کې ولاړ وو، بنو قریظه به د اوسیانو په څنګ کې ولاړ وو. نو بنو قریظه به د بنو قینقاع او د بنو نذیر خلک وژل ځکه جنګ کې داسې راځي، او برعکس بنو قینقاع او بنو نذیر به د بنو قریظه کسان وژل. کله چې د اوسیانو په مقابل کې به خزرجانو جنګ کوو، هغه به د خزرج په څنګ کې ولاړ وو، یو د بل وینې به یې توکولې او یو بل به د کورونه ایستل او په ګناه کې به د دې ظالمانو ملاتړ کوو، د مشرکانو په څنګ کې به درېدل. البته که داسې به وشوه که اوسیانو به د بنو قینقاع او د بنو نذیر بندیان ونیول په جنګ کې چې به کله بندیان یې ونیول نو بیا به بنو قریظه و د خپلو ملګرو ته وویل اوسیانو ته چې موږ ته الله تعالی زموږ په کتاب کې امر کړی دی که په تاسې کې څوک بندیان شي نو تاسې به د هغه دپاره پیسې ټولوئ، هغه به راخلاصوئ. نو د خپلو ملګرو ته به پیسې ورکړي او د پیسو مقابل کې به هغه بندیان آزاد کړه. یا که برعکس که خزرجانو به د بنو قریظه څوک ونیول بندیان نو بنو قینقاع او بنو نذیر به پیسې را جمع کړي او د خپلو ملګرو خزرج والاو ته به یې پیسې ورکولې او د پیسو په مقابل کې به یې هغه ځینې ازادول، ځکه موږ ته الله په خپل کتاب کې د دې امر کړی دی. نو الله اوس دغه خبرې ته اشاره کوي. ثم انتم هؤلاء، بیا تاسو هؤلاء ای دغه ذلیلو خلکو، یا دا منادا د حرف ندای محذوف لپاره، یا هؤلاء بیا تاسې هغه خلک ویه تقتلون انفسکم چې تاسو وژل خپل ځانونه، یعنې تاسې یو بل وژل. الله تاسې د دې نه منع کړي وای چې تاسې به یو بل نه وژنئ، لیکن تاسې یو بل وژل. وتخرجون فریقا منکم، او ویستل تاسو فریقا یوه ډله منکم ستاسو نه چې هغه ستاسې د عقیدې ورونه وو، من دیارهم د خپلو کورونو نه، تظاهرونه چې تاسو ملاتړ کاوه او مرسته م کوله د خپلو حلفاو د خپلو مشرکانو مرسته م کوله، علیهم د دوی په مقابل کې بنو قینقاع او بنو نذیر به د خزرجانو ملاتړ کاوه د قریظه په مقابل کې، بنو قریظه به د اوسیانو ملاتړ کاوه د بنو قینقاع او بنو نذیر په مقابل کې. تظاهرون علیهم چې تاسو ملاتړ کاوه د خپلو حلفاو د مشرکانو، علیهم د دوی په مقابل کې بالاسم په ګناه سره، والعدوان او په ظلم سره. اسم هغه ګناه چې هغه د حقوق الله کې، عدوان هغه ګناه چې هغه د بندگانو په حقونو کې. وإن یأتوکم اسارا، البته یو حکم د الله تعالی تاسې عملي کاوه، وإن یأتوکم او کرا بغلل تاسو ته دا ستاسې ورونه اسارا بندیان، تفادوهم نو تاسې به د هغوی د طرفه فدیه ورکوله، مال به مرکاوه، چنده به راټوله کړه، هغه مال به تاسې خپلو حلفاو ته ورکړه او د مال په مقابل کې به هم راخلاص کړه. او دا کار هم دوی د خپل شخصي مقصد دپاره کاوه، دا هم د الله د رضا دپاره نه کاوه. مشرانو به پیسې را جمع کړي ځکه چې موږ ته الله په کتاب کې دا امر کړی دی چې تاسې به خپل بندیان خلاصوئ، نو پیسې به ډېرې را جمع کړي، نو یو کمه حصه د پیسو به یې خپلو حلفاو ته ورکړه، نورې پیسې به یې جیب ته واچولې. مثلا که 1,00,000 روپۍ به را جمع شوې نو 10,000 یا 20,000 به د بندیانو په مقابل کې ورکړي، دا پاتې پیسې به مشرانو خپل جیب ته واچولې. دا کار یې د خپل مقصد دپاره کاوه. او دغه حکم الله تعالی موږ ته هم کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسې د جنازې تابعداري کوئ، جنازې کوئ، او تاسې د مریض پوښتنه کوئ، وفک العانیه، او تاسې بندیان خلاصوئ. د بندیانو خلاصېدل دا حکم الله موږ ته هم کړی. وإن یأتوکم او که رابغله تاسو ته دا ستاسې ورونه اسارا بندیان، تفادوهم نو تاسې به فدیه ورکوله د هغوی په بدل کې خپلو حلفاو ته، او د فدیې او د مال په مقابل کې به هم خوشي کول. وهو محرم علیکم، او خبره دا ده، دا هو دې ته ضمیر شان وایي، وهو محرم او شان د خبرې دا دی، محرم علیکم حرام او په تاسو باندې اخراجهم ویستل د دوی د کورونو نه، او وژل د دوی او د دوی په مقابل کې په ظلم کې د چا تعاون کول. نو تاسې د الله تعالی هغه احکام ماتول او صرف دا یو حکم باندې عمل کوو. افتؤمنون نو آیا تاسې ایمان راوړئ ببعض الکتاب په بعضې حصه د کتاب د الله تعالی باندې،
چې هغه تاسې بندیان د پیسو مقابل کې خلاصول. وتکفرون ببعض او تاسې کفر کوئ په بعضې حصه د کتاب د الله تعالی باندې. دوی خو انکار نه کوو، دلته دې عمل ته الله تعالی ایمان او کفر ویلی دی. په دې یو حکم باندې چې عمل کوو د دې نه الله تعالی په ایمان سره تعبیر کړی دی. هغه درې احکام چې ماتول د دې نه الله تعالی په کفر سره تعبیر کړی دی. دې ته کفر عملي ویل کېږي. د مسلمان د شان سره دا مناسب نه ده چې هغه دې داسې کارونه وکړي. دا د کافرانو اعمال دي. قتل کول لکه حدیث کې راغلی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ترجعوا بعدي کفارا، وایي تاسې زما نه وروسته کفار مه ګرځئ. یضرب بعضکم رقاب بعض، چې تاسې یو د بل سټونه وهئ، یو بل تاسې قتل کوئ. دا عمل د مسلمان د شان سره مناسب نه دی، دا د کفر عمل دی. نو ځکه الله په کفر سره تعبیر ځینې وکړه. وتکفرون ببعض او کفر کوئ تاسې په یوه حصه د کتاب د الله تعالی باندې. فما جزاء من يفعل ذلك، اوس الله د دې خبرې جزا ذکر کوي چې څوک د الله د کتاب په احکامو کې فرق کوي، کومې چې د طبیعت برابري مني او کومې چې په طبیعت برابر نه وي هغه شاته غورځوي. الله فرمایي چې په دنیا کې به الله هغه ذلیله کړي داسې انسانان، او په آخرت کې به سخترین عذابي. فما جزاء من يفعل ذلك، نو نه د جزا د هغه چا يفعل ذلك چې کوي دغسې کار منکم ستاسو نه. دغسې کار څه معنه؟ د الله ځینې احکام منل او ځینې نه منل، د الله په احکامو کې فرق کول. الا خزي، مگر شرمندگی او ذلت دی فی الحیات الدنیا، په ژوند د دنیا کې. دنیا کې به الله شرموي، الله به ذلیله کوي. لکه یهود الله تعالی ذلیله کړه، بنو قینقاع او بنو نذیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه وایستل، ویشړل. او بنو قریظه دوی چې کله غدر وکړه، بنو قینقاع د یو مسلمان زنانه بې عزتي کړې وه، بیا یو مسلمان قتل کړی و. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې نه وایستل. او بنو نذیر هغوی هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه وایستل. او بنو قریظه د هغو بنو نذیر ځکه هغوی دا غوښتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قتل کړي، په هغه باندې یو تیږه راوغورځوي. نو مخکې د دې نه چې دا کار وشي الله خپل پیغمبر خبر کړ، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی د مدینې نه وایستل، شام ته وایستل. بنو قریظه هغوی چې کله د احزابو په ملاتړ وکړه په غزوه احزاب کې، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغو ځوانان قتل کړه، هغوی قتل کړه. الله تعالی په دنیا کې دوی ذلیله کړه. فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، مگر شرمندگی او ذلت په ژوند د دنیا کې. ويوم القیامت، او په ورځ د قیامت باندې يردون الى اشد العذاب، دوی به راګرځول کېږي سخترین عذاب ته. وما الله بغافل، او نه دی الله تعالی نه خبره عما تعملون، د هغو کارونو نه چې تاسې کوئ. که الله تعالی تاسې ته عذاب نه درکوي نو په دې باندې تاسې مه مغروره کېږئ. دا فکر مه کوئ چې الله ستاسې نه خبر نه دی. نه، الله مهلت درکوي تاسې ته. الله ستاسې د هر کار نه خبر دی، نو الله به اجازه درکوي. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا، اولئک دا قسم خلق، الذین هغه خلق دي اشتروا الحیاة الدنیا چې اخستی ده زندگی د دنیا، غوره کړې ده زندگی د دنیا بالآخرت، په بدل د آخرت کې. دنیا یې جوړه کړې ده، آخرت برباد کړی دی. فلا يخفف عنهم، نو نه به شي سپکېدلی د دوی نه العذاب، هغه عذاب چې د الله د خوا نه دوی ته مقرر دی. ولا هم ينصرون، او نه به د دوی مدد کېدلی شي چې په څوک په زور باندې د الله د عذاب خلاص کړي. ولقد آتینا موسی الکتاب وقفینا من بعده بالرسل، په دې وروسته آیتونو کې الله تعالی دا خبره ذکر کوي چې ای یهودو اهل کتابو، په تاسو کې الله تعالی ډېر زیات پیغمبران را لېږلي دي. د دې تقاضا خو دا وه چې تاسو د ټولو نه باید ښه خلک وئ. لکه یو قوم کې چې علما زیات دي، مصلحین زیات دي، دعوتګران زیات دي، نو دا خو د دې خبرې تقاضا کوي چې دوی ښه خلک شي. لیکن تاسې سرچپه د الله تعالی په آیتونو باندې کفر وکړه، او تاسې د الله حتی د الله پیغمبران هم قتل کړه، د هغو تکذیب تاسو وکړه. که نه په کار خو دا وه چې تاسې ټول نه ښه خلک وئ. ولقد، بیا وروسته آخري پیغمبر چې راغی، سره د دې نه چې پېژاندم، تاسې په هغه باندې هم کفر وکړه. ولقد آتینا، او یقینا ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته الکتاب، کتاب چې تورات و. وقفینا، او پرله پسې را لېږلي و موږ من بعده، وروسته د موسی علیه السلام نه بالرسل، ډېر پیغمبران. تاسې ته خو الله تعالی ډېر زیات پیغمبران را لېږلي وو. موسی علیه السلام دغه نه بعد نور پیغمبران. وقفینا نه معلومیږي چې
دا نور پیغمبران د موسی علیه السلام تابعدار وه، یعنې هغوی هم د تورات طرف ته دعوت کوو. من بعده نه معلومیږي چې دا نور پیغمبران د موسی علیه السلام د زمانې نه وروسته وو. یعنې اول پیغمبر په بني اسرائیلو کې موسی علیه السلام او آخري پیغمبر عیسی علیه السلام. وآتینا او ورکړي وې موږ عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم ته البینات ښکاره معجزې. عیسی علیه السلام ته الله فرمایي چې ما ښکاره معجزې ورکړي وې. د موسی علیه السلام معجزات الله تعالی بیا په سورة مائده کې هم ذکر کړي دي، په سورة آل عمران کې هم وروسته الله هغه ذکر کوي. لکه په سورة مائده کې الله تعالی دا معجزات ذکر کړي دي. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الله عیسی علیه السلام ته وایي کله چې به تا د خټې نه د مرغه په شکل باندې یو شی جوړاو زما په اذن باندې، بیا به تا په هغه کې پوکی کاوه نو هغه به زما په اذن باندې مرغه شو. وتبرئ الاکمه والابرص باذني، او تا به علاج کاوه د هغه ړوند چې هغه به د مور نه ړوند پیدا شوی و، والابرص او برګي مرض والا زما په اذن باندې. دا دې باندې چې به کله لاس راکش کړي نو الله به ورته روغې سترګې ورکړي، الله به ورته سالم پوستکی ورکړي. وإذ تخرج الموتى بإذني، او تا کله چې به تا رایستل مړي زما په اذن باندې. دارنګه عیسی علیه السلام به دوی ته معلومات ورکوه چې تاسې په کورونو کې دا شی ذخیره کړي دي او دا خوراک هم کړی دی. دا ټول د الله تعالی په اذن باندې و. نو دا ښکاره معجزې الله فرمایي چې ما هغه ته ورکړې وې. وأیدناه، او ما مضبوط کړی و عیسی علیه السلام بروح القدس، په روح پاک باندې چې هغه جبریل علیه السلام و. جبریل علیه السلام به د ده سره و او د هغه حفاظت پې کوو. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم. نو دې ځای پورې خو دا خبره ذکر شوه چې ګوره الله دومره پیغمبران تاسې ته رالیږلي وو. په آخري پیغمبر چې عیسی علیه السلام په تاسې کې الله هغه ته ډېر معجزات هم ورکړي وو. د دې تقاضا خو دا وه چې تاسې د الله ښه بندګان وایه، ځکه دومره مصلحین دعوتګران پیغمبران الله تاسې ته رالیږلي وو. لیکن برعکس افکلما جاءکم، نو هر کله چې به راغی تاسو ته رسول د الله یو پیغمبر په دې پیغمبرانو کې، بما لا تهوى انفسکم، بما په هغه قسم احکامو باندې لا تهوى انفسکم چې نه به خوښول ستاسو نفسونو، استکبرتم نو تاسې به د هغو د منلو نه تکبر وکړه. همیشه دپاره د الله تعالی احکام دا د انسان د نفساني خواهشاتو خلافي. د دې وجه نه د ګمراهۍ یو سبب د خواهشاتو تابعداري ده. الله تعالی داود علیه السلام ته وایي یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالقسط ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. او د خواهشاتو تابعداري مه کوه چې تا به د الله تعالی د لارې نه منحرفه کي. نو همیشه د الله تعالی احکام د انسانانو د خواهشاتو خلافي، د انسانانو د رواجونو، د رسوماتو، د طبیعت د دې خلافي. نو هر کله چې به راغی تاسو ته د الله یو پیغمبر په هغه احکامو سره لا تهوى انفسکم چې نه به خوښول ستاسې نفسونو، استکبرتم نو تاسې به د هغې د منلو نه تکبر وکړه. تکبر هم څنګه کوو؟ د تکبر شکل الله ذکر کوي. ففریقا کذبتم، نو یوه ډله د پیغمبرانو تاسې تکذیب، د یوې ډلې د پیغمبرانو تاسو تکذیب وکړه، تاسې هغو ته د دروغو نسبت وکړه چې تاسې دروغجن یاستئ، علیاذ بالله. وفریقا تقتلون، او یوه بله ډله د پیغمبرانو تاسو وژل، لکه یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام دوی قتل کړي دي. او د تکذیب باره کې الله د ماضي صیغه استعمال کړه او د قتل باره کې د مضارع صیغه استعمال کړې، ځکه تقتلون دوی د آخري پیغمبر د قتل اراده هم کړې وه، د عیسی علیه السلام د قتل اراده یې هم کړې وه، لیکن الله ورته نجات ورکړه. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل اراده یې هم کړې وه، لکه مخکې مې خبره ذکر کړه، خیبر کې ورته زهر ورکړي وو او غوښتل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د بره نه یو لویه تیږه راوغورځوي او شهید کړي، لیکن الله ورته نجات ورکړه. وقالو قلوبنا غلف، او وایي دوی ښه دوی ولې تکذیب کوي؟ وقالو قلوبنا غلف، او وایي دوی زمونږ زړونه چې دي غلف دا په پردو کې دي. هسې د استهزا په شکل باندې دا خبره به یې کوله چې زمونږ زړونه چې دي زمونږ په زړو باندې پردې دي، نو ځکه ستا خبره زمونږ زړه ته نه کوزېږي، موږ ستا په خبره باندې نه پوهېږو. دلته دوه قرأت دي، یو غلف دی بل غلف دی. غلف معنا یعنې په پردو کې دي، لکه الله بل ځای کې فرمایي وقالو قلوبنا فی اکنة،
او وایي دوی چې زموږ زړونه په پردو کې دي مما تدعونا الیه د هغه څه نه چې ته موږ ورته دعوت کوې. بل قرائت غلوفون دی په ضمیر د لام سره. د غلوفون معنا یعنې غلافونه او لوښي د علم دي، یعنې زموږ زړونه د علم نه ډک دي. دا خبره د تکبر په شکل باندې کوله چې موږ ستا خبرو ته ضرورت نه لرو ځکه موږ خپل علما یو، زموږ زړونه د علم نه ډک دي. الله فرمایي بل لعنهم الله بکفرهم، بلکې لعنت کړی دی په دوی باندې الله تعالی بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه. فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر لږ دوی ایمان راوړي، یعنې په ډېر لږ شي باندې ایمان راوړي. صرف هغه شی مني چې کوم شی د دوی د خواهشاتو مطابق وي، او کوم چې د دوی د خواهشاتو مطابق نه مني. یا فقلیلا ما یؤمنون، نو ډېر لږ خلک د دوی نه ایمان راوړي، لکه عبدالله ابن سلام او د هغو امثال. ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم. اوس دلته الله تعالی د دوی دا خباثت ذکر کوي. خپل پیغمبران خو څوک خطر کړل، د چا تکذیب وکړه. آخري پیغمبر چې دوی د پیغمبر د راتلو نه مخکې په دې باندې خبر و چې الله به دا پیغمبر را لیږي، او دوی ښه پېژانده، او حتی دوی ویلی چې دوی دعاګانې غوښتلې د الله نه چې الله دا پیغمبر را ولېږي چې موږ د هغه په ملګرتیا کې جهادونه وکړو او په کافرانو باندې غالبه شو. لیکن کله چې همدغه پیغمبر راغی چې دوی ښه پېژانده، په دې باندې کفر وکړه. ولما جاءهم، او هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله، کتاب د الله د طرف نه چې هغه قرآن کریم دی، مصدق لما معهم، په داسې حال کې چې مصدق لما معهم، داسې کتاب چې تصدیق کوونکی دی لما معهم د هغه کتابونو چې هغه د دوی سره دي. دلته الله تعالی دوه خبرې ذکر کوي. په قرآن کریم کې دوه صفته دي. دا دوه صفته د قرآن کریم د دې خبرې تقاضا کوي چې دوی باید قرآن منلی وای. یو دا دی چې قرآن د دوی د کتابونو سره برابر دی، دا کوم نوې خبرې نه کوي، همغه خبرې کوي چې هغه د دوی په تورات کې وي او په انجیل کې کومې خبرې وي. بله دا او قرآن د هغوی د کتابونو تصدیق کوي، تایید کوي. او بله دا چې دوی د دې قرآن د راتلو نه مخکې، د محمد رسول الله د راتلو نه مخکې د دې په حقانیت باندې پوهېدل، دا یې پېژندل. نو دا دواړه خبرې تقاضا کوي چې دوی باید ایمان راوړی وي. وکانو من قبل، او دوی مخکې د راتلو د دې قرآن کریم نه یستفتحونه، طلب د کومک یې کاوه، مدد به یې غوښته د الله تعالی نه، علی الذین کفروا، د هغه کسانانو په مقابل کې چې کافران دي. د کافرانو په مقابل کې مدد غوښته. څنګه دا دعاګانې کولې چې اللهم ابعث فينا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا في التوراة والإنجيل. یا الله تعالی هغه پیغمبر چې موږ دغه صفات په تورات او انجیل کې موندلې دي، هغه پیغمبر راولېږي چې موږ د هغه پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړو د کافرانو مقابل کې او په هغو باندې غالبه شو. دا دعاګانې به کولې. دلته بعضې تفسیرو دا معنا لیکلې ده، یستفتحون علی الذین کفروا، چې دا دعا به کوله چې اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان. الله د هغه پیغمبر په وسیله باندې زموږ مدد وکړي چې په آخر الزمان کې پیغمبر راځي. وای دې نه ګوره توسل ثابت شو په اشخاصو باندې، لیکن دا خو د یهودو عمل دی، د یهودو عمل خو دلیل نه دی، دا خو شرعي من قبلنا نه دي. الله نه وایي چې ما ورته ویلي وو، دا خو دوی خپل عمل الله ذکر کوي او د مذمت په ځای کې ذکر کوي. ځکه وروسته الله وایي فلعنة الله علی الکافرین، لعنت الله تعالی دی په کافرانو باندې. اول خو دغه روایت ثابت نه دی، دا کمزوری روایت دی. صحیح روایتونه په دې آیت کې دا دي چې دوی به دعاګانې کولې چې الله د آخري پیغمبر راولېږي چې موږ د ده په ملګرتیا کې جهاد وکړو او په کافرانو باندې غالبه شو. دا صحیح تفسیر دی آیت دی. حافظ ابن کثیر او نورو مفسرینو لیکلی دی. تفسیر کابلی کې هم دا خبره لیکلې ده. فلما جاءهم، او بعضې علماء دا معنا کړې ده یستفتحونه چې معلومات به یې غوښتل د مشرکانو نه، د کافرانو نه به معلومات غوښتل چې تاسې کې خو دغه پیغمبر نه دی راغلی که تر اوسه پورې، ځکه دوی ته علم و چې دا پیغمبر به راځي، یا هغو ته معلومات ورکول چې تاسې کې به داسې یو پیغمبر راځي. دا معنا یې علماء وکړې. ځکه فتح د علم په معنا باندې استعمالېږي، لکه مخکې بما فتح الله علیکم، کوم علم چې الله تاسو ته درکړی دی. نو یستفتحون یستعلمون په معنا باندې استعمالېږي. فلما جاءهم، نو هر کله چې راغی دوی ته ما عرفو، هغه پیغمبر او هغه کتاب چې دوی پېژانده، کفرو به، نو کفر یې وکړه په هغه باندې، سره د پوهې نه او سره د معرفت نه کفر وکړه. فلعنة الله، نو لعنت الله تعالی دی او لعنت الله تعالی دی علی الکافرین، په دې کافرانو باندې چې سره د پوهې نه عنادن کفر کوي. چې څوک نه پوهېږي خو نه به پوهېږي،
دوی سره د دې نه چې دا پیغمبر پیژانده خاص د عناد د وجې نه چې دا پیغمبر ولې په من کې رانغی، ولې د پیغمبرۍ سلسله د بني اسرائیلو نه بني اسماعیلو ته انتقال شوله. لکه وروسته دغه بل آیت کې الله دا خبره ذکر کوي، بئس ما اشتروا به انفسهم، بئس ما الله فرمایي ډېر بد دی هغه شی اشتروا به انفسهم چې خرڅ کړه دوی د هغه په مقابل کې انفسهم خپل ځانونه، د خپلو ځانونو حصې خرڅ کړي. په جنت کې چې د انسان کم د نعمتونو حصې دي، د هر انسان دپاره په جنت کې هم حصه شته ده، په دوزخ کې هم حصه شته ده. په جنت کې هم د هر انسان ځای شته، په دوزخ کې هم ځای شته. نو که انسان بیا کفر وکړي نو هغه د جنت حصه یې خرڅه کړه، هغه یې خرڅه کړه او د هغې په مقابل کې دوزخ واخیسته. د مؤمن کومه حصه چې په دوزخ کې ده هغه ده واخیستله. مؤمن الله جنت ته بوته، هغه د ته پاتې شوله. بئس ما ډېر بد دی هغه شی اشتروا به، اشترا په عربي ژبه کې د اخیستلو په معنا استعمالیږي، خو د ټولو مفسرینو په اتفاق باندې دلته اشترا د خرڅولو په معنا ده. بئس ما ډېر بد دی هغه شی اشتروا به چې خرڅ کړي دي دوی د هغه مقابل کې انفسهم خپل ځانونه، یعنې د خپلو ځانونو حصې. څه شی دی؟ د څه شي مقابل کې دا د خپلو ځانونو حصې خرڅ کړي دي، د جنت حصې خرڅ کړي دي. ای یکفرو د کفر مقابل کې، ای یکفرو دا چې کفر کوي دوی بما انزل الله په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی چې قرآن کریم دی. ښه دا کفر ولې کوي؟ دوی به نه پوهېږي. البته الله فرمایي نه، دا خاص د عناد د وجې نه، خاص د حسد د وجې نه چې دا پیغمبر ولې من کې رانغی، ولې الله دا پیغمبري د بني اسرائیلو نه بني اسماعیلو ته انتقال کړه، خاص د حسد د وجې نه او د عناد د وجې نه. بغیا د وجې د حسد نه، د وجې د ظلم نه، د وجې د عناد نه، د وجې د کبر نه. د بغیان مختلف معناګانې علما کوي. اصل د بغي معنی چې انسان داسې یو شی غواړي چې هغه د حق نه وي، چې هغه ته انسان رسیږي نه. نو کله چې انسان داسې یو شی غواړي نو بیا هغه ته ونه رسیږي او بل چاته الله تعالی ورکړي هغه، نو بیا انسان د هغه سره حسد شروع کړي، په زړه کې کبر هم پیدا کېږي، عناد هم په زړه کې پیدا کېږي، بیا ظلم هم کوي. هغه دپاره قسمه قسم دسیسې جوړوي چې هر شکل باندې وغواړي، هر شکل باندې چې وسه وشي هغه ته نقصان رسول غواړي. نو بغیان اصل معنا داسې یو شی طلب کول چې انسان هغه ته رسېدای نه شي، چې هغه د انسان حق نه لري. لکه اوس پیغمبري د هر چا حق نه دی، خو الله چې چاته وغواړي الله هغه ته پیغمبري ورکوي، دا الله انتخاب دی. نو په دې خاطر باندې دوی عناد وکړه، حسد یې وکړه، د حسد د وجې نه او د عناد د وجې نه او د تعصب د وجې نه. ای ینزل الله، دا حسد د څه وجې نه و؟ ای ینزل الله دا چې نازلوي الله تعالی من فضله خپله مهرباني او خپل فضل چې نبوت دی، علی من یشاء په هغه چا باندې چې وغواړي الله تعالی من عباده د خپلو بندګانو نه. دا خو د الله انتخاب دی، دوی د الله په انتخاب باندې اعتراض کوي. د دې مقابل کې دوی کفر، د دې په وجه دوی کفر وکړه او د کفر په وجه باندې دوی د خپلو ځانونو حصې دا خرڅ کړې، د جنت حصې خرڅ کړې، د دې مقابل کې ځان ته دوزخ واخیسته. فباءوا نو دوی اخته شو او گرفتاره شول بغضب د الله تعالی په غضب باندې. د دې وجه علی غضب د بل غضب د پاسه. یو غضب دا و چې په عیسی علیه السلام باندې په انجیل باندې کفر کړی و، او بل غضب دا دی چې په آخري پیغمبر باندې او په قرآن باندې کفر وکړه. نو دوی د الله تعالی په متکررو غضبونو باندې گرفتاره شو. نو ځکه المغضوب علیهم حدیث کې راغلی چې مراد د دینه یهود دي چې دوی د الله تعالی په غضب باندې گرفتاره شوي دي. وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب مهین، عذاب د سپکوونکی او ذلیله کوونکی شرموونکی عذاب. د مؤمن دپاره چې کوم عذاب دی، الله چې مؤمن ته کوم عذاب ورکوي، د مؤمن عذاب سپکوونکی عذاب نه دی، د مؤمن عذاب پاکوونکی عذاب دی. ځکه الله تعالی جنت ته یوازې هغه کسان داخلوي چې هغه پاکي. لکه الله فرمایي وذلک جزاء من تزکا، او دغه جنت چې دی دا جزا او بدله د هغه چا ده چې هغه ځان پاک کړی. نو کوم انسان چې ګناهګار دی، د ګناه سره انسان جنت ته نشي داخلېدلی مګر دا چې الله تعالی یې ګناه پاکه کړي. د ګناه پاکول کله کله الله تعالی هم داسې په خپل فضل باندې پاکه کړي ورته، او کله کله الله تعالی په اور باندې پاکوي. لکه اوسپنه چې کله زنګ شي نو هغه په اور باندې پاکېږي. نو همدقسې مؤمن به الله تعالی چې الله تعالی جهنم ته بیایي، دوزخ ته بیایي، نو الله تعالی هغه پاکوي د ګناه نه، بیا پاکي جنت ته داخلوي.
او د کافر دپاره چې کوم عذاب دی دا سپکوونکی او ذلیلونکی عذاب دی. وللکافرین او د کافرانو دپاره عذاب مهین عذاب دی سپکوونکی او ذلیله کوونکی. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله په دې آیت کې الله تعالی د دوی هغه تعصب او عناد ذکر کوي چې دومره بدبخته خلک دي چې د الله په کتابونو کې دوی فرق کوي. بس وایي خپل کتاب منو او نور کتابونه نه منو، سره د دې نه چې ټول د الله کتابونه دي. واذا قیل لهم او کله چې وویل شو دوی ته آمنو ایمان راوړئ تاسو بما انزل الله په هغه کتاب باندې چې نازل کړی دی الله تعالی چې قرآن کریم دی. قالوا وایي دوی نؤمن بما انزل الینا نؤمن بما انزل علینا نؤمن موږ ایمان راوړو بما انزل علینا په هغه کتاب باندې چې نازل شوی دی موږ ته په موږ باندې. موږ صرف خپل کتاب منو، موږ پردي کتابونه نه منو علیاذ بالله. ویکفرون او کفر کوي دوی بما وراءه په هغه کتاب باندې چې ما سوا د دوی د کتاب نه دی نور نه مني. نو دا د دوی هغه نهایت تعصب او عناد دی. وهو الحق که دا بل کتاب نو ځکه نه مني چې دا ورته حق نه معلومیږي. سره د دې نه چې الله فرمایي دا حق دی. وهو الحق که تاسې خپل کتاب د دې وجې نه منئ چې دې کې الله د حق خبرې کړي دي نو دا کتاب خو حق دی که نه. که د حق تابعداري کوي نو حق په دې کتاب کې هم دی. او مصدقا لما معهم بله وجه دا ده چې دا کتاب دا بل کتاب چې دوی نه مني مصدقا دا قرآن کریم په داسې حال کې چې دا تصدیق کوونکی دی لما معهم د هغه کتابونو چې دوی سره وو. دا د دوی د کتابونو تصدیق هم کوي، د دوی د کتابونو سره موافق دی، برابر دی، مؤید دی، لیکن بیا یې نه مني. نو دا د الله د دوی تعصب ذکر کړ. دغسې په دې امت کې هم بعضې خلک شته دي چې هغوی په دې علماو کې فرق کوي. مثلا یو سړی په استادانو کې فرق کوي، د دې خبره منم دغه نه منم. حق خبره که د هر چا خبره وه د آیت نه معلومیږي چې سړی به مني. که هغه ستا د استاد خبره وي، که هغه د بل استاد خبره وه، که هغه ستا د شیخ خبره وي، که د بل شیخ خبره وه، که ستا د امام خبره وه، که د بل امام خبره وه، چې د الله او د الله د رسول خبره یې کوله نو د هر چا خبره به منې. وهو الحق مصدقا لما معه. کومه خبره چې حق که څوک په دې علماو کې فرق کوي نو تقریبا دغه قسم یو قسم د یهودو مرض و. اگر چې په کفر کې خو سره برابر نه دي، کافر و، لیکن په دې تعصب کې د هغو سره بعضې خلک برابر دي چې هغه په دې علماو کې فرقونه کوي. علما ټول د الله تعالی دین بیانوي، د الله کتاب بیانوي، د الله د پیغمبر حدیث بیانوي، ټول د قدر وړ دي. سړی د هر چا د علم نه باید استفاده وکړي. قل فلم سکه او ناسکه پکې جوړ نه کړي. لکه دې خلکو چې د الله تعالی په کتابونو کې د الله په پیغمبرانو کې سکه او ناسکه جوړ کړي وو چې دا زمونږ دی، د بل چا دی. د الله په خبرو کې زمونږ او ستاسې نشته. د الله خبرې ټولې زمونږ خبرې دي، د الله د پیغمبر خبرې ټولې زمونږ خبرې دي. که د هر چا په خولې باندې که هر څوک یې مونږ ته بیان کړي هغه زمونږ خبرې دي. قل فلم تقتلون انبیاء الله ورته وفرمایي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس الله دا خبره ثابتوي په دغه څو آیتونو کې. الله دا خبره ثابتوي چې تاسې خپل کتاب هم نه مانه، تاسې دروغ وایئ چې موږ خپل کتاب مانو، چې نؤمنو بما انزل علینا. دا خبره ستاسې دروغ ده. تاسې حتی خپل کتاب نه مانه. ولې نه مانه؟ اوله خبره که تاسې خپل کتابونه منل نو هغه پیغمبران چې تاسې ته د ستاسې د خپلو کتابونو دعوت درکوه تاسې ولې قتل کول؟ نو دې نه خو معلومیږي چې تاسې حتی خپل کتاب نه مانه. هغه ذکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام او نور پیغمبران چې تاسې قتل کړي دي هغوی خو تاسې د خپل کتاب دعوت درکوه، تاسې هغه ولې وژل؟ قل ورته وفرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلم تقتلون نو تاسو ولې قتل کول انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د دې نه ان کنتم مؤمنین که تاسې مؤمنان وایه، که تاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان وایي په خپل کتاب باندې نو هغه پیغمبران چې تاسې د خپل کتاب دعوت درکاوه تاسې هغه ولې قتل کول؟ د دې نه معلومیږي چې تاسې خپل کتاب نه مانه. ولقد جاءکم موسی بالبینات دې آیت کې هم دا خبره الله ذکر کوي چې تاسې خپل کتاب نه مانه. دې وروسته آیت کې هم دا خبره ذکر کوي څنګه هم نه مانه. په ټولو کتابونو د الله تعالی کې توحید طرف ته دعوت و چې تاسې به د الله توحید منئ، د الله یووالي باندې به تاسې عقیده ساتئ، یوازې د الله بندګي به کوئ. نو که تاسې خپل کتاب منلی نو تاسې به د خصي عبادت کوو، تاسې به شرک کوو، تاسې به د بندګانو د مخلوقاتو عبادت کوو. دا خبره خو ستاسې کتاب کې هم نه وه، دا خو په یو کتاب کې هم نشته. ولقد جاءکم موسی او یقینا راغلی و تاسې ته موسی علیه السلام بالبینات د ښکاره معجزاتو سره. موسی علیه السلام ښکاره معجزات. ولقد آتینا موسی 9 آیات الله فرمایي چې ما موسی علیه السلام ته 9 معجزې ورکړې وې چې هغه وروسته سورت اعراف کې ذکر کیږي او د ښکاره احکامو سره الله را لېږلی و.
ثم اتخذتم العجل بیا ونیو تاسې خوسي لره په الوهیت او په خدایتوب سره من بعده وروسته تللو د موسی علیه السلام نه کوهي تور ته وانتم ظالمون او تاسې ظلم کوونکي وئ په خپلو د الله تعالی په شان کې د الله په حق کې تاسې ظلم وکړه نو که ستاسې په خپل کتاب باندې ایمان وای نو ستاسې په کتاب کې هم د شرک خبره نشته ده ولې تاسې شرک کوو لکه ډېر خلک وایي چې قرآن منمه لیکن قبرونو ته عبادت کوي د ژوندیو انسانانو عبادت کوي مخلوق پرستی کوي که ته ورته وایي چې دا خو الله خو د دې نه منع کړې ده بس بیا د هغه آیتونو منلو ته تیار نه وي نو که خپل کتاب څوک د الله کتاب څوک مني نو شرک به نه کوي اوله خبره چې الله کتابونه ورته دعوت کوي هغه د الله توحید دی د الله یووالی دی وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور دلته الله تعالی بیا دا خبره ذکر کوي چې تاسې خپل کتاب نه منه ولې نه منه آیا تاسې هغه خلک نه وایه چې تاسې ولې چې موږ دا خبرې نه منو دې کې سختې خبرې دي دا کتاب کې سختې خبرې دي دا موږ نه منو نو الله تعالی ستاسې د سرونو د پاسه غر راپورته کړه او تاسې ته یې ولې چې منې یې که نه منې که نه منې دا غر در باندې راغورځومه نو تاسې ولې چې منو یې هغه نه وروسته الله دا غر ستاسې نه لرې نو که تاسې خپل کتاب منلی نو الله تاسې باندې دا غر ولې راپورته کو او تاسې هلته راویلې سمعنا وعصینا په ژبه مو ویلې منو یې زړه کې مو ویلې چې نه منو وإذ أخذنا ميثاقكم او یاد کې هغه وخت کله چې واخیستله موږ میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقکم او راپورته کړه موږ فوقکم ستاسو د پاسه ستاسې د سرونو د پاسه الطور غر خذوا ما آتیناکم او مې ولې تاسې ته ونیسئ تاسو ما آتیناکم ونیسئ او واخلئ تاسو هغه کتاب چې درکړی موږ تاسو ته بقوة په پوره کوشش سره تاسې په دې باندې عمل وکړئ په پوره کوشش سره په دې باندې تاسې عمل وکړئ واسمعوا او تاسې د الله تعالی خبرې واورئ داسې واورئ چې زړه په غوږو یې واورئ ویې منئ او که دا مو ونه کړه دا غر در باندې راغورځومه قالوا سمعنا وعصینا وویلې دوی سمعنا موږ واورېدلې ستا خبرې وعصینا او موږ نافرماني کوو سمعنا په ژبه یې ویلې چې موږ ستا خبرې اورو په زړه کې دا خبره کوله چې موږ نافرماني کوو یا سمعنا معنا د قال په ژبه تاسې ویلې چې موږ ستاسې الله ستا خبرې موږ واورېدلې منلې لیکن د حال په ژبه ستاسې د کارونو دا ویلې دا ستاسې د حالت او د کارونه د هغو تقاضا دا وه چې هغو داسې خبره کوله چې نه منو د قال په ژبه ویلې چې منو او د حال په ژبه نه منو یا سمعنا وعصینا په هغه وخت کې ویلې چې موږ واورېدلې او منو یا وروسته ویلې چې نه منو نافرماني واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم واشربوا او رګ ته ننوتلی و د دوی فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجله محبت د خوسي او تعظیم د خوسي بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه اشراب په عربي کې دې ته وایي لکه جامې ته چې سړی رنګ ورکوي لکه جامه چې یو رخت چې په رنګ کې کته کې نو هغه رنګ د هغه رخت ټولو اجزاو ته ورسېږي یعنې د زړه رګ ته یې دا د خوسي محبت رسېدلی و او دا پکې ننوتلی و بکفرهم د هغوی د کفر د وجې نه قل بئس ما نو که تاسې خو هغه خلک یاستئ چې ګوره د الله خپل کتاب باره کې هم دغسې موقف درلوده قل ورته وفرمایي ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بئس ما ډېر بد دی هغه شی یأمرکم به چې امر کوي تاسو ته په هغې باندې ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان ویه که ستاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان دا څنګه عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د کفر دعوت درکوي تاسې ته د شرک دعوت درکوي څه رقم ایمان دی ستاسو ستاسې په خپلو کتابونو باندې ایمان نه و قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس په دې آیت کې اوس الله تعالی اخر کې دوی تر مباهلې دعوت ورکوي تر اوسه پورې مناظره وه الله دلایل ذکر کړه د قرآن کریم د حقانیت دلایل الله ذکر کړه نو که تاسې په دې دلایلو باندې نه قانع کېږئ مناظره کې یو څوک قناعت نه کوي نو اخري لاره مباهله ده راځي چې هر څوک په باطله باندې د هغه باره کې د هلاکت دعاګانې وکړو چې الله هغه هلاک کړي نو دا د مباهلې دعوت دی قل ان كانت لكم الدار الآخرة بعض مفسرون د آیت تفسیر داسې کړی قل ورته وفرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان كانت لكم الدار الآخرة که چېرته یي ستاسې دپاره الدار الآخرة کور د آخرت د کور د آخرت نه مراد جنت دی که جنت یوازې ستاسو کور وي لکه تاسو چې دعوې کوئ چې لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى جنت ته به نه داخلیږي مګر هغه څوک چې یهود یا نصارا دي که جنت یوازې ستاسې دپاره خاصي عند الله په نزد الله تعالی باندې خالصتا یوازې
او خالص من دون الناس ما سوا د نور خلقنا که تاسې جنتیان یاست فتمنوا الموت نو تاسې مرګ وغواړئ د مرګ ارزو وکړئ د الله نه د ځان دپاره مرګ وغواړئ ان کنتم صادقین که تاسو رښتونې ویه ځکه که تاسې جنتیان یاست لکه تاسې چې دعوې کوئ نو ستاسې او د جنت په منځ کې ستاسې او د جنت په منځ کې صرف مرګ حایل دی نو مرګ وغواړئ چې تاسې د دنیا د سختیو نه خلاص شئ او د جنت نعمتونو ته ورسیږئ دا یو تفسیر دی حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه داسې تفسیر کوي نه د آیت تفسیر داسې دی قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله که ستاسو دپاره کور د آخرت جنت دی لکه بل ځای کې الله فرمایي تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض دغه دار د آخرت چې جنت دی دا نه ګرځو نجعلها دا مونږ ګرځو للذين لا يريدون علوا في الارض د هغه کسانانو دپاره چې هغه په ځمکه کې د تکبر او د علو اراده نه لري او د فساد اراده نه لري نو دا آخرت جنت ته وایي نو که د آخرت کور ستاسې دپاره ما سوا د نورو خلکو نه او تاسې ځان ته په حقه وایي نو راځئ فتمنوا الموت تمناو ارزو وکړئ د مرګ على اکذب الفریقین په هغه ډلې باندې چې هغه دروغجنه ډله ده په ناحقه باندې کوم خلک دي راځئ مباهله به وکړو چې موږ تاسې کې چې هر څوک په ناحقه دي الله تعالی هغه هلاک کړي الله مړه یې کړي په هغو باندې الله مرګ راولي فتمنوا الموت نو ارزو د مرګ وکړه د هغه چا دپاره چې هغه په ناحقه باندې دی تاسې خاص ځان ته په حقه وایه ان کنتم صادقین که تاسو رښتونې وي په دې خبره کې چې موږ په حقه یو ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم اوس الله دا خبره کوي چې هېڅکله دوی دې ته نه امده کېږي دا کار نه کوي او به یې نه کوي او د دې خبرې دپاره الله تعالی دوه وجې ذکر کوي یو وجه دا ده چې دوی خو په ظاهر کې دا خبرې کوي خو لیکن خپل ځان ورته معلوم دی چې موږ بدعمله خلک یاستو او موږ ګمراهان یو په دې پوهېږي نو که موږ مړه شو نو مستقیما دوزخ ته ځو او بله وجه الله دا ذکر کوي چې دوی د دنیا سره ډېره سخته مینه لري د دنیا حرص ډېر زیات دی او د چا چې د دنیا سره محبت دی هغه مرګ هېڅکله نه غواړي ولن یتمنوه او هېڅکله دوی تمنا د مرګ نه کوي هېڅکله ارزو نه کوي دوی د دې مرګ ابدا هیڅ وخت ولې نه کوي د دې دوه وجې اوله وجه بما قدمت ایدیهم د هغه بدو عملونو د وجې نه قدمت چې مخکې لېږلي دي ایدیهم لاسونو د دوی ته خپل اعمال معلوم دي چې موږ اسیم دوزخیان یو نو که موږ مړه شو دوزخ ته ځو نو په دې خاطر باندې دوی د مرګ ارزو نه کوي والله علیم بالظالمین او الله تعالی عالم دی ډېر ښه عالم دی بالظالمین په حالت د ظالمانو باندې الله ته دا ظالمان ښه معلوم دي ولتجدنهم احرص الناس على حیات په دې آیت کې الله تعالی بله وجه ذکر کوي چې ولې دوی د مرګ تمنا نه کوي د مرګ ولې یېرېږي ځکه د دنیا سره مینه زیاته ده ولتجدنهم او خامخا ته به پیدا کړي دوی لره احرص الناس ډېر زیات حرص کوونکي د انسانانو نه د ټولو انسانانو نه على حیات په ژوند د دنیا باندې د دنیا د ژوند سره د دوی ډېره سخته مینه ده الله فرمایي د ټولو انسانانو په نسبت باندې د دوی حرص د دنیا په ژوند باندې زیات دی ومن الذین اشرکوا او حتی د هغه کسانانو نه چې مشرکان دي هغه مشرکان چې آخرت بالکل نه مني او دا عقیده ساتي چې ان هي الا حیاتنا الدنیا زموږ ژوند فقط د دنیا ژوند دی دوباره ژوند بیا نشته دی نو حتی د مشرکانو نه هم د دوی حرص دوی خو ځان ته اهل کتاب وایي او وایي چې په آخرت باندې عقیده لرو هغه مشرکان چې په آخرت باندې عقیده هم نشته ده د مشرکانو نه هم د دوی حرص د دنیا زیات دی د دنیا د ژوند یود غواړي او خوښوي احدهم یو کس د دوی نه لو یعمرو دا چې عمر ورکړی شي ده ته 1000 سنة زر کاله دا چې زر کاله په دنیا کې ژوندی پاتې شي ښه نو که دا زر کاله دی ژوندی پاتې شي په دې به د الله د عذاب خلاص شي الله وایي نه وما هو او نه دی بمزحزحه ځان لرې کوونکی د ځان خپل او خلاصونکی د ځان خپل من العذاب د عذاب د الله تعالی نه ان یعمر دا چې دومره عمر دته ورکړی شي دا که زر کاله دته عمر ورکړی شي دا زر کاله عمر دی الله د عذابه نشي بچ کولی لکه الله تعالی بل ځای کې فرمایي په سورة شعراء کې الله فرمایي افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون
افرأيت ان متعناهم سنين الله فرمایي که زه دوی ته ژوند ورکمه ډېر کلونه ژوند ورته ورکمه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون بیا راشي دوی ته ما كانوا يوعدون هغه څه چې دوی سره وعده کېدی شي ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون هغه عذابونه چې د الله د خوا نه دوی سره وعده کېدی شي که دا ورته راشي ما اغنى عنهم فایده به ورنکړي دوی ته ما كانوا يمتعون هغه نعمتونه چې په دنیا کې دوی ته الله ورکړي دي او دنیا کې دوی د هغې نه مزې اخلي نو څومره ژوند چې الله په دنیا کې ورکړی دا ژوند دوی د الله تعالی د عذابه نشي بچ کولی افبعذابنا يستعجلون افرأيت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون دلته فرمایي چې په دې باندې الله د عذاب نه خلاص کړي والله بصير بما يعملون او الله تعالی چې ډېر زیات لیدونکی دی بما يعملون په هغو اعمالو باندې چې دوی کوي وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه